د سوالاتو جواباتو نشست دی. اول سوال دا دی دا چې کم دوبي وي دا کپړې وینځي نو د لپاره د شریعت مطابق کپړې وینځل پکار دي. نو د علماو نه تپوس پکاري چې کم عام مونږ په سنت طریقه باندې کپړې پاکو نو دغه دوبي د پاره هم دا طریقه د شریعت مطابق هغه یادول پکاري. که چېر دا طریقه درته یاد نه وي د لاس کپړې هغه پاکې نه دي پوکخاو لیکلي دي. اوس په سړیو چې څنګه پاکې نه دي که تاسو خیال کړی دی بیرون ممالکو کې اکثر دا نوجوانان ملګري اکثر غیر مسلم وي دغه دوبیان چې کمی نو هغوی هغه خپلو ګندګو کپړو سره یا په خپلو طریقو باندې وینځي. نو لهذا دغه کې احتیاط پکار دی او دته د شریعت مطابق هغه طریقه ښودل پکاري. بیا د هغه شان وینځي بهتره خو خپله ده خو چې مجبوري راشي نو داسې دوبي باندې کپړې وینځل پکاري چې هغه ته د شریعت مطابق هغه طریقه ورته یاد یعنې د شریعت هغه طریقه ورته یاد په هغې طریقې سره دی کپړې وینځي. دویمه مسله دا د اوسني وخت سره دا ډیره ضروري ده. یخ موسم را روان دی نو اکثر د کباړو دا ډیري لګېدلي او دې کې اکثر دا کوټونه وي پاجامې وي او دغه شان دا انډرویر دا څیزونه جانګي وغیره اکثر دا د انګریزانو استعمال کړي وي او بیا دا ډیرو کې پراته وي او خلک پې موس کوي. نو دغه شان دا استعمالول نه دي پکار مکروه دي او کله دا غالب ګماني چې بالکل دا خو ګندرې نو عبادت هم پکې نه ده شوی. بابا غریب په ساړه کې ځان پاودس مړ کړي او د به دغه شان ناپاکه هغه لباس چولي نو دې کې ډېر بهتروالی دا چې څنګه اغوستل جایز دي وادلي ډایرکټ پې وینځي بغیر د وینځلو د استعمالولو نه پکار. دریم مسله دا یو کس دی غیر مسلمه دی او بیرون ممالکو کې یا مثال نور ځایونو کې داسې اکثر داسې وي دا چې کم سالن پخوي نو د د لاس سالن خوړل هغه جایز دي خو چې د لاس هغه پاک وي صحیح طریقې سره پخوي او حلال څیز پخوي د خپل د طرفه پکې سوا نه شي. بهتره خو دا چې د مسلمان د لاس خوراک کوي خو چې ډیره مجبوري نو بیا دې کې احتیاط پکاري. او څلورمه مسله دا لکه دا اوس د دې صفایي متعلق اکثر ملګري داسې تپوس هم کي قالین باندې څه ګندګي پرېوته اوس د دې پاکولو څه طریقه ده په د دې لپاسه به واړي نو خو ټوله یې ګنده کو. جواب دار پوکخاو د دې یو ښکلې طریقه ذکر کړې ده. دا قالین به لږ روچت کي د دې لاندې به څلوښې کیري تال او په هغې به اوبه اچي 3-4 پیرې کم از کم چې هغې نه هغه اوبه وباسي هغه ځای اوچ کي نور قالین ټول بچ پاتې شو صرف دقه لږ ځای لون شو اوبه ترې لاندې هغه لوښي ته ووتلې دا ډېره بهترې طریقه ده. او بله مسله دا ده چې مثال ځای کچه دی لکه مخکې مساجد به اکثر کچه و دې کې مثال څه ګندګي یا څه پلیتي پرېوتله اوس په څه کي دا طریقه ډېره اسانه ده. دغه کچه ځای نه به هغه خوره وباسي هغه تلر کې هغه ګنده او پاک خوره په هغه ځای باندې واچي. نو دا پوکخاو دا صورتونه ذکر کړي دي اکثر د قالین ته دغه کتل پکار چې بیا نور ګنده نه شي.